پیر بابا کې د یو دریو غمجنو کیسه ده هغه ته کومه نو بس تاسو یې واورئ. پیر بابا کې د یو دریو غمجنو کیسه ده هغه ته کومه نو بس تاسو یې واورئ. پیر بابا ته 3 تنه تلي وو غمجنو او شپه پکې راله. نو اړومبي کس کیسه شروع کوله چې یاره زه هلک وم او دغه شان په ښکار پسې وتې وم. نو ما په یو ځای کې یو جینۍ ولیدله او هغه جینۍ مې خوښه شوه. اوس هغه جینۍ د بل کلي وه. ما د کور او د مالت تپوس وکړو جو واپس رالم نو زه به بیا خفه وم. مور پلار ته مې ویلې چې دغه شان د دې سیند نه پورې یو جینۍ مې لیدلې ده او هغه زما ډېره خوښه شوې ده. زما مور پلار ولګېدله او هغې له رشتې پسې لړله. هغه جینۍ هغې نه وغوښتله او ما کوېدن وکړه. اوس په کوېدن کې چې دی نو زما ډزې ډوزې کېدې او اسپې پکې هم دغه کولې چا څه کول چا. یو ښځې راته ووې چې په واده باندې تلوار کوه. ما وی چې ښه ده نو واده مې وکړو. خدای پاک چې څه وخت تېر شو نو ما له نر پرزن راکړه یو زوی. د هغه نه پس بیا زما 2-3 واړه پیدا شو خو د خدای شان هغوی به کال نیمو کې مړه شو. دا یو پاتې شو نازولی نو دی داسې لوکوټي بوغول کې شو. نو وی ما ته یې وی چې دادا زما د بابا کور یادېږي. نو بس مور یې مې وی ځای چې ځو. وی ما ورته چې نه سهار که خیري به لړ شو اوس ناوخته دی. وی ما ته یې وی چې بس ټیک ته. نو وی چې سهار شو نو وی لړو روان شو. بابا کره لړو او هغوی ډېر زیات خوشحاله شو. دا ماشوم هم چاپېره منډې تړلې وې خوشحاله چې بابا کره راغلی. مور هم خوشحاله ده. شپه م هغوی کره وکړه چې بله ورځ شوه او د ماسپښین نه ټیم را واوړېده. نو وی ما ورته وی چې کوم خوښ وي نو مونږ له رخصت راکړئ او مونږ واپس کېږو. وی هغوی وی چې نه تاسو خو ډېر وخت پس راغلي یې یو شپه نیم بله وکړئ. مونږ ورته چې نه بس مونږ ځو بیا به راشو. چې واپس را روان شو د سیند غاړې له راورسېدو نو په دغه دوران کې زمونږ نه نوې کښتۍ روانه شوه او زړه لا ولاړه وه. نو مونږ هغې زړې کښتۍ ته 3 واړه وختو ښځه مې زه او زوی مې. اوس هغه کښتۍ چې را روانه شوه نو دې کې ناګهان یو توپان راغی په سیند باندې. نو هغه کښتۍ د ماڼکي نه بېګودره شوه او زړه کښتۍ وه نو غټو ګټو سره یې په سیند کې دکړه وخوړه. کښتۍ ماته شوه. چې ماته شوه نو زما ښځه سیند ته لړه او ماڼکۍ په څه وزن باندې د سیند نه پورې وته. اوس مونږه پلار او زوی په یو تخته باندې پاتې شو د یو بل نه او ماشوم چغې وایي چې زما مور مړه شوه. وی ما ورته چې بچې خفه کېږه ما او اوس په سهار شي د سبا نښې به راشي مور به د خدای پاک پیدا کړي ته جاړه ما. او ماشوم چغې ایستې. خیر چې مونږ هغه تخته داسې رو رو د سیند غاړې له روانه شوه نو وی ما وی چې زه ښه شوه کار وشو او د دې سیند نه به اوس له خیره دغه شو. نو وی هغه جوړ چې ما د سیند د تختې نه خپه کوزه کړه نو یوه خپه په تخته پاتې شوه یوه خپه داسې په وچه باندې راله. اوس چې زه دا بله خپه مې را کوزوله
نو تخته چې ونه هغه زما د خپې په زور باندې په شا لړه چې لړه نو اوس تخته په اوبو په مخه په شا واغسته او ماشوم چغې والې چې پلار دیکه ده کس ته راکړه اوس مړه کېږم او ما تختې ته زر لاس هم واچو خو زه تخته نشم ټینګولی ټول راپېږم اوس وی راپېږم بس هغه تخته نشم ټینګولی نو بیا تخته واپس لړله نه د سیند منځ ته نو بیا راته هغه زوی دا ووې چې داداجي زما په تاسو باندې سلام دی او وی لاړه ډوب شه راته یاد د زوی کلام دی نو بهی تاسو خپل زامن ښخ کړي دي په خپله خو زه به غږ د بچي ير نه کومه کله نو وی ښځه زوی مې خوراک شو د میانو نو دې په ژړا شه د خپله کیسې وکړه اوس دې کې دې دویم سړي ویلو چې بهی تاسو اوس ماته غوږ کېدی نو هغې ورته وی ښه بس وایه ته وایه هغه وی چې زه دغه شان زما یو دوست راغلی و د پنجاب نه هغه دوست چې ما ولیدو نو بس ما خپلې ښځې ته ووې چې ښکلې چرګ راټینګ که او چې ته یې لال کې نو زه به تا ته بله یو خبره کوم نو هغې ورته وی ښه چرګ یې راټینګ کړو او ده پې چاړه راښکله ذبح یې وکړه نو ده ورته چې مونږ واپس راځو چې دی تا په غوړو کې ښه مزېدار سور کړي او چې زما دا میلمې وخوري زه به خوشحاله شم ده ټوپک واغسته نو جو دوی روان شو چې روان شو نو دوی چاپېره وګرځېدل خو دوی ښکار ونه مونته نو ده دې میلمه ته وی دې دی کې زمونږ رټ وي زه چې هغې ته لړ شو او ته به ستړی شوې نو په کټ کې به یو ذره دمه وکړو هغه وی ټیک ده وایي دي چې په کټ کې سات نیم دمه کړې ده اوس هغې رټ سره داسې شرغشي بوټي نو شرغشي داسې خوځېدو نو د دې میلمه ته وی زما نه یو سویه پرون تلې ده او دې شرغشي کې ناسته ده اوس د دې سړي زوی دی او مور یې څه په کار مار شوې ده او دې تللی دی دا کاټوی نه یې هډوکې راغستی دی او را روان شوی دی نو دې دا شرغشي په بوټي کې پټ ناست دی اوس هغه هډوکې خوري او بس چې پلار یې څنګ ټوپک راوړه او ډز یې وکړو نو هغه هډوکې په توبو شو وی زه به پلاره بیا چرې د چرګ هډوکې نه خورم خو دا خو زومه نو ده وی چې ما میلمه پرېښوده او زه ما را منډه کړله او بچی مې خپل غېږ کې راواغستو وی تاسو چې مړ نه یم ژوندی یم ترکه مې نو وي زه به د چرګ هډوکې بیا چرې ونه خورم نو دې په ژړا شو اوس دې کې دې درېیم سړي ویله چې تاسو خو دواړو خپلې کیسې وکړې او زما د اخري کیسه ده زه الکم او ګرځېدم به خو غلی غلی به خفه ګرځېدم نو یو ورځ پلاره مور زما نه تپوس وکړه چې بچې ته ولې خفه یې ما ورته ویل چې بس ما به د بیمار سړي به څه تپوس کوي ما ته ویل چې دا مونږ ته ووایه که بیمار یې چې ډاکټر لوي ما ورته ویل چې نه ما یو جینۍ لیدلې ډېره ښایسته ده خو که ما له م هغه وغوښتل وي بس وی پلار یې ویل چې ما ملګرو ته په سبا له ووایي ځای چې لړ شو وی هغه جینۍ مونږ کوېدن کړله او هغه جینۍ ډېره خوشحالي مونږ کر راغله خو ویې لږ پاک که مړغېچن ګرځېدو یا 15 میاشتې تېرې شوې یا شپږ تېرې شوې ما بیا ملګرو ته ونیوي مونږ له لړو او د هغې نه م هغه نیټه راواغستله جینۍ د واده نیټه جوړه شوه بیا چې ډولۍ مونږ د هغې کور نه راوچته کړله اوس زه د ډولۍ نه مخکې را روان یم خوشحالېږم چې زما د زوی واده دی نو دغې وخت کې یو سړی را چاک را خلاص دی ده پسې ما ته یې ویل چې ته ودرېږه ما ورته ویل چې څه ما ته یې ویل چې زه تا ته یو خبره لنډه کوم خو ستا په زوی داسې دړ راغلی دی چې پرېوتی دی نو بیا نه دی پاسېدلی ما ویل چې دا دې څه وي اوس چې رامنډه مې کړله نو وي بچی مې کټ کې پروت و په ځان نه پوهېدو ما زر په غېږ کې راټینګ کړو وي دې کې سره ډولۍ په دروازه را دننه شو وي ما هغې ناوې له اواز ورکړه چې هله بچې راشه دا وروستي دیدن دی سر ته کښېنه د خاوند د ځان کدن دی
نو وینګور مې راله لاسې تاو که د خاونده په جړا کې وایي رک شې زما جونده ما خو وی چې خوشحالي به زما ستایي څه خبر یم چې به لار جدا جدا یي نو وي بس دې کې هغه ساه ورکړو وینګور مې شته دی کونتونکي په خپل کورو او خدمتګارې ورسره دي درې څلور یو درې څلور تنه خدمتګارې ورسره دي او هغه انګور مې په کور ناسته ده نو وی چې مړنه یم ژوندی یم ترکه مې نو وي سرې ډولۍ ته به زه ونه ګورم چرې دا په پیر بابا کې د دریو غمجنو کیسه وه دا مې تاسو ته وکړله نو که به کیسې به نورې